د پاکستاني قام په حق لا انکشاف شوی دی چې دوی د سپو او خرو غوښه او د پلاستیک وریجې خوري. خبره سپو او خرو ته تللی ده او د خرو او سپو سره مو ژوند دی. سلامونه دوستانو، جوړ تکړه حیرت دی کلاري ده. یاره زمونږ په دې وروڼو باندې دا د یوې وینې وروڼه چې دي زمونږ په دې باندې خو خلکو د سپو او د خرو خوراک شروع کړی دی. شودن بیسکي د خبرونو کې راغلي دي وایي د خرو او د سپو شودن بیسکي او غوښې پرې خوري هغه هم پټ په پټه کې. الله پاک در باندې رحم وکړي. نو زما د ویډیو مقصد دا دی چې د دې نه ځان ساتئ. هسې نه چې تاسو یې وخورئ چې کله غوښه اخلئ که نه نو بوی کوئ او که نه هسې نه چې د املوتو په تول کې لاړ شئ. نو هغه یو سپین ږیری بابا و وایي دا داسې مچ دی که دلته یې سوګډي ته کړو او که چاړډي ته کړې نو بس لاړې. مننه. بس خیال کوئ چې کله غوښه اخلئ نو غوښه ګورئ یا ولې بوی کوئ چې د سپي یا د خرې غوښه نه نو په الله مسپارمه آلات کړکېچن دي، آلات خورنګن دي، د خرو او سپو سره مو ژوند دی. ټاپ